نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 2000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل. شام فتح شو، مخکې نورې فتح هم شروع وي. د روم چې کوم بادشاه و هرقل، د هغه سره یره پیدا شوه کو د مسلمانانو دا فتح او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي. نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کوم بادشاهان و هغه یې راغونډ کړو. دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کوم و دیارجان د هغه نوم و، هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات سخت غوسه شو. وی دا څنګه خلک شام ته راغلی ده چې زه فوج لېږم او هلته ورکېږي هغوی وجني، زه فوج شام ته لېږم او هغوی وجني. تاسو د 2000 کسانو مقابله نه شئ کولی. د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم. هرقل غوسه شو. د فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وی دا آخري موقع ده ماله راکه، دا موقع ماله راکه. زه درله شام خو پرېږده وی مکه او مدینه ته هم خالي کومه. د دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم، ته خو لا شام یادوي، خو ما ته یوه موقع راکه. دیارجان ورته وي. بهرحال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل خپل فوجونه راولېږل. 2 لاکه یو ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کړو. 10 لکه فوج. په دې کې 80,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي وو او روم ته تللي وو، دا مرتد شوي وو. 80,000 کسانو د دوی مشري جبل الله ابن سهیم غسانی کوله، دا یې مشر و. نو 80,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو. دلته کې مسلمانان صرف 20,000 کسانو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته خبر راورسېدو، وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړو، په تاسو حمله کوي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغونډ کړو، ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړم. صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته یې لېږلي وو. په ټولو پسې سوال جواب وکړو، زر تر زره تاسو راشئ زما خواله. ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ما له مشوره راکړئ. هرقل بادشاه 10 لاکه فوج زموږ مقابلې ته راایستلی دی، موږ صرف 20,000 کسان یو، زه څه وکړم ما له مشوره راکړئ. ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره و. قرآن وی وامرهم شورا بینهم، د هغې کار په مشورې سره و. په دې کې یو تن فاسدو وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو، مدینې منورې کې مورچې جوړو. شام پرېږدو وی ځکه چې 10 لاکه فوج دی، نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي. نو شام پرېږدو، مدینه منوره کې مورچې جوړو، هغه سنبالو، هلته هغه رانه قبضه نه کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو. دا یې کس ته وی کېنه کېنه، زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله. ته خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی، څومره شهیدان پې موږ ورکړي دي، او ته اوس وایې چې شام پرېږدو مدینې ته ځو. ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شریک و. دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداري کوله، د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي. وروستو بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده. نو ابو سفیان رضی الله تعالی پاڅېدو، وی زما مشوره خو دا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو، دلته مورچې جوړو. وی ځکه وی دا 10 لاکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي، خو دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي، نو اول به موږ ختموي، موږ پسې به دلته ګرځي، زموږ سره به اول مقابله کوي، وروسته به مدینې ته ځي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو. وی ډېره ښایسته مشوره دې راکړه، ډېره ښایسته مشوره دې راکړه. خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمان په دغه وخت کې کوو، د فوج مشر دی امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ، خو د فوج کومنداني او مشري چې ده د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله، او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مدینه منوره کې. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید ته یا ابا سلیمان، اے د سلیمان پلاره لږه مشوره خو راکړه، ته ولې خاموشه ناست یې؟ کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پای کې ډېر خیر اچولی دی، ته ولې ما له مشوره نه راکړې؟ خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی، اگر چې زما مشوره بل شان ده، اگر چې زما رای د دوی نه بدل ده، خو مسلمانان وایي چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زه هم د دوی مطابق خبره کوم، ورنه زما رای دا نه ده.
ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه مال به مشوره راکړي وی نشم کولای د مسلمانانو خلاف کنه مسلمانانو خلاف نشم کولای ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تر هغه پورې زه یو خبرم نکوم یو کاروم نکوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دا چې په دې ځای کې پاتې کیږي زما رای دا نه ده دلته نه پاتې کیږي وی ولې وی ځکه دلته غیر چاپیره باغونه دي دا ځای تنگ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو اسونه ډیر زیات تیز منډه وي زمونږ د عربو اسونه ډیر زیات تیز دي هغه چې تر څو پورې دوران او جولان اون خوري نو هغه فتح نشي ممتلئ زمونږ اسونه چې داسې د لری نه راخوشي کې او راشي نو دی فتح مومي او بیا ته وباسي او بیا به د بل طرف راتاو شي زمونږ عادت د جنگ دا دی او دلته موږ اسونه نشو زغلولای غیر چاپیره باغونه دي استا سره ایدا زما رای دا ده چې دا ځای به پریدو لږ مخکې به لاړ شو دغلته کې میدان یرموک دی د یرموک میدان دی چې په جریبه وزمکه ده خوش بیابان دی نو په خوش بیابان به کافر هم پراته مونږ به هم پراته یو بل سره به بیا ګورو اسونه به زغلو چې څه کېږي او خواته دریاب هم دی اوبه به راته هم په لنډو باندې ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل استا مشوره ډېره ښکلې ده صحابه کرامو ته فرمایل شابه اوچتېږئ شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروسته دا غزا راغلې ده او د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی او عبد الله رضی الله تعالی ورکو ویلار شه دا خط مدینه منورې ته عمر رضی الله تعالی ورسوه چې مونږ باندې لس لکه فوج راغلی دی او مونږ ورته صرف 2000 کسان یو څه وکړو هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو څه وکړو مشوره راکړه او که ستا سره د جنګ کسان یې مونږ له یې راولېږه دا خط عبدالله رضی الله عنه ورکړو عبدالله رضی الله عنه فرمایي ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم د جمعې په ورځ روان شوم تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم او چې ورسېدم د زوال ټیم عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کړو د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیاروم وی چې زه یې ولیدم وی ما ته وی چې عبدالله خیر علي په خیر علي زه چېرته نه رالي وی ما ورته وی چې امیر المؤمنین د شام نه رالمه وی ډېر خوشحاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه ډېره موده شو چې شام ته تللي دي زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو وی ما ورته هېڅ ونه وی خط مې وله داسې ورکو د ابو عبیده رضی الله تعالی خط مې وله ورکو وی عمر رضی الله تعالی چې خط ولیده که نه چې په موږ باندې 10 لکه فوج راغلی موږ صرف 2000 کسان یو څه وکړو وی د عمر رضی الله تعالی دا رنګ بدل شو سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وختو صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان وکړو د جهاد په موضوع بیان وکړو او بیا یې وویل وی په شام کې ستاسو 2000 ملګري ګیر شوي دي که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ بیان نه چې فارغ شو علي رضی الله تعالی عنه خواله راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه عمر رضی الله تعالی فرمایي وی څه ولیکم علي وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی په دغه 2000 کسان غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی عمر زه خط ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی ورکو وی دا ورسوه شام ته عبدالله رضی الله تعالی د خالی فسار باندې روان شو اوخته وختم د خالی فسار باندې روان شوم نو چې په باب حبشه باندې اوتم کنه باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی الله دې مونږ ټول بوزي کوم حاجان چې دا ویلي دي په باب حبشه باندې چې اوتم په دې زړه کې مرالو ډیر اوږد مزل دی شام ته روانې او غزا له روانې کېدی شي او دوباره ژوندی رام نشي راشه د نبی علیه السلام د روزې خو لږ زیارت وکړه کنه دا به د اخري زیارت شي د نبی علیه السلام د روزې وی اوښ مې راتاو کو رالم د نبی علیه السلام روزې خواله وی چې رالم هلته کې علي رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی فاطمه رضی الله تعالی عایشه صدیقه رضی الله تعالی حسنین ورسره هم موجود دي دوی هلته دي وی علي رضی الله تعالی راته وفرمایل چې څه له رالي ځان رسوه شام ته اله ما ورته وی چې علي شام ته ځمه خو ما وی چې تاسو راته دعا وکئ او د نبی علیه السلام د روزې زیارت وکړم وی ما ته وی چې عمر غونته سړی موجود دی د هغه نه دعا واخله ما ورته وی چې هغه راته دعا کړې ده خو تاسو اهل بیت یې خاندان رسول صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام خاندان یې تاسو راته دعا وکئ او بل د نبی علیه السلام د روزې په خوا کې ولاړ یې دلته راته دعا وکئ وی عباس رضی الله تعالی لاس اوچت کړو وی دعا یې شروع کړه علي رضی الله تعالی هم لاس اوچت کړو وی دعا یې شروع کړه وی چې الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام روزي مبارک ته داسې لاس ونیو وی الله زه تا ته دا رسول وسیله کوم
زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم، هغه پیغمبر درته وسیله کوم کوم چې تا ته آدم علیه السلام وسیله کړی وو، او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیه السلام ته تا خطا معاف کړی وو. زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم، ته د په برکت سره عبدالله ته دا سفر لګلان کا، دا سفر ورته لګلان کا او دا سفر ورته آسان کا. دا دعا یې وغوښته. علي رضی الله تعالی عنه امین وي چې دا دعا یې وکړله که نه، علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی چې عبدالله هله شه به اوس ځان رسوه، اهل بیتو درته دعا وکړه، د نبي اسلام خاندان درته دعا وکړه، اوس په دې لاره اسانې ځان رسوه. عبدالله رضی الله تعالی فرمایي وایي د هغې طرفه د شام نه واله د مدینې پورې دا سفر مې په یوه هفته کې کړی و، او د دې طرف نه چې روان شوم د خالي د ورځې سفر مې وکړو، د اتوار د ورځې سفر مې وکړو، او د څلورمې په ورځ باندې وي د مازدیګر ټایم کې چې ده وایي زه هلته شام ته رسېدلی وم. د مازدیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږو شو. د هغې طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د دوه نیمو ورځو مزل. دا ولې دا د اهل بیتو په دعا سره، اهل بیتو په دعا سره. به هر حال وایي زه چې هلته ورسېدم، عمر رضی الله تعالی چې کوم خط راکړی و هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی ته ورکړو، چې هغه ته مې ورکړو، هغه خط پړاو کو، صحابه کرام یې راټول کو، وی ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خط را لېږلی او دا درته ویلي دي چې د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ، د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ، خو زما صحابه کرام بې ځایه ځان مه وجنئ. صحابه کرامو چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر په جذبه کې رالو، ډېر په جذبه کې رالو. هلته کې د هرقل بادشاه چې کوم فوجي لیډر و دیارجان، هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کوم عرب مرتد شوی و هلته تللی و 80,000 کسانو سره. دی یې راوغوښتو ویې لاړ شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي، ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سل دیناره درکړو، جوړې به درکړو، جامې به درکړو، تحفې ډالۍ به درکړو، ځئ ځان مدینې منورې ته مونږ ته شام پرېږدئ. ویې لالچ وله ورکړه. جبله ابن سهیم غسانی اس ته وختو او را روان شو. چې را روان شو دی خوا راغې چغې ووالې، چغې ووالې البراز البراز، مخې ته روځئ مخې ته روځئ. چې دا اواز ابو عبیده رضی الله تعالی عنه واورېد که نه، توره یې راواغسته اس ته وخته. هغه مطلب ته چې دی جنګ له راغی، نو چې دی اس ته وختو او دی ورله مخې ته ووتو، دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل له شونډان بوی کړو. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه تورې ته لاس په داسې راویسته او واړوله، چې توره یې واړوله نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ګزار ونه کړې زه جنګ له نه یم راغلی، روغې له راغلی یم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وفرمیل وایه څه وایې؟ وایي زه دیارجان را لېږلی یم چې تاسو له به دومره دومره پیسې درکړو، دومره جوړې جامې به درکړو، شام راته پرېږدئ مدینې منورې ته ځئ، سره جنګ کوئ او جنګ را سره کولی هم نه شئ، مونږ 10 لکه یو تاسو 22,000 ولې ځان وجنئ؟ دروغ ځئ که نه. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه وفرمایل ستا خبره پوره شوه؟ وی او. وی زما خبره واوره. وی مونږ ته زمونږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي. څو خبرې کړي؟ 3 خبرې. اوله خبره دا کړې ده چې ایمان راوړئ بس سلامت پشئ، ایمان راوړئ سلامت پشئ، زمونږ نه خلاص یې. وی ایمان راوړئ؟ هغې ته نه ایمان چېرته راوړي چې ایمان خو راوړئ تاسو سره جنګونه سله کوو. وی ښه. وی دویمه خبره مونږ ته زمونږ پیغمبر دا کړې چې ټیکس به ترې اخلئ، جزیه به ترې اخلئ، ټیکس به اخ ورکوئ هغې نه به پاتې کېږي، ټیکس ورکوئ؟ نه ټیکس ولې درکړو. وی درېیمه خبره زمونږ پیغمبر مونږ ته دا کړې وایي چې جهاد ته تیار شئ. ګوره نر سړی دې ته وایي که نه، دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا مې تورې ته تیار شه. دا 3 خبرې دي. بله څلورمه خبره پکې نشته. جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ما خو سره روغه کوله، خو چې ته نه غواړې چې زه جنګ دی پې نو. دی واپس لاړ دیارجان ته وي، هغه روغه نه کوي، هغه روغه نه کوي. دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو، 3 صفونه تیار کړو، 22,000 صحابه کرامو د هغې صفونه تیار کړو. هغې طرف ته دیارجان حکم وکړو، ځکه چې هرقل بادشاه ورته ویلي وي خپل 10 لکه فوج به مخې ته نه وباسئ، په 10 لکه فوج به نه بلسئ. هغې طرف ته هم عرب دي، مونږ ته دا 18,000 کسان چې راغلي دا هم عرب دي، کوم چې مرتد شوي که نه د جبله ابن سهیم غسانی دا 18,000 کسانو دم عربو. وی هغې طرف ته هغې هم عرب دي، مونږ سره هم دا 18,000 کسان عرب دي. وسپنه په وسپنه ماتېږي، عربي په عربي ماتېږي. تاسو به 10 لکو کسانو ته څه نه وایي، دا 18,000 کسانو له مخې ته وباسئ، تاسو به صرف تماشه کوئ. جبله ابن سهیم غسانی 18,000 کسانو سره مخې ته راغی. د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه، نو 1.5 میل هغې رالو، 1.5 میل پسې مسلمانان مخکې شو. ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو، 22,000 صحابه کرام. زنانه وي هغې د یو غونډۍ شاته کېنولې، ځکه دوی سره بیبیانې هم تللې وي غذا کې، دوی سره خپلې بیبیانې هم وي، او په هغې غونډیو ته صحابه کرام کېنولې، تاسو به د دوی حفاظت کوئ.
د غونډۍ شاته هغې کېنولې. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې راغی وایي کتل ابو عبیده رضی الله تعالی عنه 3 صفونه تیار کړي دي. وی ابو عبیده دا څه کوي؟ دا خو ټول صحابه کرام جنګ ته ودرولي دي. نو یې څه وکړمه؟ هغې 80,000 دي موږ 1,000 یو. قرآن وایي چې یو مسلمان به له 2 کافرو نه تښتي. یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي. یو مسلمان به د 2 کافر مقابله کوي. هغه 80,000 موږ 1,000 ما 80,000 ته 1,000 ودرولي دي. په الله مې توکل دی. خالد بن ولید وی زما امیر یو خبره دی بالکل منم، خو دا رای د ښکلې نه ده. نور امیر چې څه وایي هغه به کېږي، خو دا کار د ښکلې نه دی، په دې زه نه یم رضا. وی ته څه وایي؟ خالد بن ولید وی ګوره هغې 80,000 موږ 1,000 موږ به نن جنګ وکړو دغه 80,000 به ووجنو. دا به ووجنو که نه؟ سبا له به بیا جنګ کېږي. نو چې سبا له بیا جنګ کېږي نو د هغې سره 10 لاکه پوځ شاته دمه پروت دی. نو هغې به 2 لاکه نور وباسي. نو موږ سبا جنګ نشو کولی، ستړي یو که نه؟ زمونږ ډېر بهادر شو، سبا مو جنګېدو. نو څوک دې ووژل؟ 2 لاکه نور ووژل. نو هلته کې 8 لاکه پوځ نور پروت دی، نو 2 لاکه به نور وباسي. وی زمونږ ډېر بهادر یو، په 3 ورځ بیا مو جنګېدو. نو 6 لاکه پوځ نور پروت دی. نو موږ به در کومې پورې دا 2,000 صحابه کرام به ته جنګایي؟ دا به در کومې پورې ته جنګایي؟ الله. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایل وی ته څه وایې؟ څه وکړم زه؟ ته راته ووایه. وی زما رای دا ده چې د 80,000 کسانو مقابله به زه په 1,000 کسانو کوم. زما رای دا ده د 80,000 کسانو مقابله به زه په 1,000 کسانو کوم. په څو کسانو؟ هغې به 80,000 زما سره به 1,000 کسان دي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایل داسې خو نشي کېدی. ته څه کوې؟ د عمر رضی الله عنه خط نه دی لیدلی چې زما صحابه کرام په ځای شهیدان نه کوي. دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام شهیدان کوي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه فرمایل که زه د نبی علیه السلام صحابه کرام بې ځایه شهیدان کوم نو اول به دې پخپله شهید کېږم، زه به دې مخکې روان یم. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه پاڅېدو. وی خالد بن ولید ته ډېر جذبات دي، دا فیصلې دي د جذباتو دي. چېرته 80,000 او چېرته 1,000 کسان، چېرته 80,000 او چېرته 1,000 کسان. خالد بن ولید ورته غوسه شو. وی ای ابو سفیانه په جاهلیت کې خو ډېر بهادر وي، دا دې اوس څه د بوزدلۍ خبرې شروع کړې؟ ابو سفیان رضی الله عنه فرمایل د بوزدلۍ خبرې نه کومه، خو چې خامخا د 80,000 کسانو جنګ کوي که نه نو په 1,000 نه په 80 کسانو یې وکړه. په څو یې وکړه؟ نو یو تن به د 100 تنو په مقابله کې راشي، د 1,000 تنو مقابله کې که نه هغه 80,000 او دوی 80 کسان، نو یو مسلمان به د 1,000 کسانو مقابله کوي. خالد بن ولید وی زما رای خدا و چې زه به 1,000 کسان بیام، خو چې تاسو وایئ 80 دي، جزه 80 به بوزم. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی روان شو، د ځان سره 80 صحابه کرام ملګري کړو. هغې طرف ته څو کافر دي؟ 80,000. جنگ شروع شو، سهار ټایم دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته که نه وی ما پسې به تر هغې پورې نه راځئ چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نه یم یا ګرفتار شوی نه یم، ما پسې به نه راځئ. چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په 80,000 کې 80 کسان چېرته ښکاري، په یو صحابي به د جنگ نه بهر ته راووت. نو صحابه کرام به مو وایي زموږ ملګري ژوندي دي. خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو. ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو، زما صحابه کرام څه شو؟ شهیدان شو. ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرامو ته وویل وایي چې حمله پې کوو. ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد بن ولید خبره خو نه واورېدلې چې ما پسې به نه راځئ؟ نه به ځئ، بالکل به نه ځئ. وی نه به ځئ. وی ټیک ده چې داسې دا ماښامي دا خړایي خورېده که نه. خالد بن ولید رضی الله تعالی داسې ستړی ستومانه په اس سور دی او را روان دی. څه صحابه کرامو سره هم دي. د صحابه کرامو خوا له راورسېدل که نه ځان سره یې ملګري وشمارل، صرف 20 کسان ورسره 20 کسان. څو صحابه کرام ورک وو؟ 40 تنه. 80 صحابه کرام یې بوځتي وو که نه 40 صحابه کرام ورک دي، صرف 20 تنه ورسره رالو. خالد بن ولید رضی الله تعالی داسې اسمان ته وکتل او ډېر یې وجړل. یا الله زه به تعالی څه جواب درکوم چې ته ما ته وایې زما صحابه کرام دې ولې شهیدان کړي، زما مسلمانان دې ولې شهیدان کړي دي، او زه به عمر ته څه جواب ورکوم؟ عمر به راته وایي چې 40 تنه دې شهیدان کړو. ډېر یې وجړل. ابو عبیده رضی الله تعالی ته وویل وی ابو عبیده ماله 100 تنه قربانۍ والا پکار دي، 100 تنه قربانۍ، یا به د خپل 40 تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم، ماله 100 تنه نور راکړه. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ګوره ته ډېر ستړی شوی، زه پخپله ځم. وی نه ته به نه ځم، زه ځمه، ټوله ورځ جنګ کړی دی، ښه وي زه ځم. 100 تنه صحابه کرامو سره ملګري شو، روان شو. چې لاړو هلته ورسېدو
نو چې وای قتل د کافرو 15,000 مرداران پراته دي. 80 تنو څو تنه کافر مردار کړي دي؟ 15,000. 80 تنه 15,000 چرګان هم نشي حلالولی. دا د الله امداد و. 80 تنو 15,000 کافر مردار کړي او چې ګیر چاپېره خپل ملګري ولټول که نه نو 10 صحابه کرام شهیدان پراته وو. 10 صحابه کرام شهیدان پراته وو. هغه خپل ملګرو ته حواله کړو چې زموږ دا شهیدان هلته ورسوئ. دا یې واپس کړو. اوس 10 تنه دوی سره 10 تنه شهیدان شوي. څو تنه ورک دي؟ 10 کسان ورک دي که نه په 80 کې 10 خو دا 10 ورک دي. زه به ځم او دا 10 کسانو معلومات پکوم. ځان سره ملګري روان کړه چې په کافرو حمله کوو. روان دي په دې کې نو تر غوږو شو داسې اواز یې تر غوږو شو د اسونو د خپو چې وایي کتل څه کسان په اسونو را روان دي چې وایي کتل هغه د ملګري صحابه کرامو وي تاسو چېرته تللي وایي موږ خو چې هغه کافر په منډه شو نو موږ پسې وروستو روان وو هغه په دې دشتو کې ځغلول په دې دشتو کې خو نور هم ډېر شی مردار کړي دي. وایي ښه نو چې وایي شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو څو تنه ورک دي؟ 15 تنه ورکو. دا 15 تنه ګرفتار شوي او په دې 15 تنو کې زرار ابن عذر رضی الله تعالی عنه وو. دا ډېر عجیبه صحابي و. دا صحابي و پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر وو. دی یو ځل د کافرو پهلوان دا طرف ته کافرو پهلوانو دی په خپل هم پهلوانو هغه 80 تنه دی یوازې مقابله شروع کړه. دی زرار ابن عذر رضی الله تعالی په 80 تنو کې چې 20 پهلوانان مردار کړو هغه 40 تنه وتښتېدل. 40 تنه وتښتېدل. داسې پهلوان و او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وتلو کمیس په ایستو کمیس په د بدن نه ایستو ورته به کو بربند به غزا ته وتو زغره مره به نه چوله چاته تپوس کو وي زغره خو نه چي نو دا کمیس ولې وباسي دا ولې وباسي دا ځکه وباسمه اسې نه چې کافر و چې د کمیس ته لاندې به زغره چېرته دا ونه و چې د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو زه ورته خپل بدن وښیم چې ګوره په بدن مې څه شی نشته ښه ډاډه را باندې راځه دا بربند ځکه وځم چې دا کافر را باندې خبر ډاډه حمله کوي. داسې خو عجیبه توکل والا صحابي دومره بهادر صحابي و. 4 زره ګرفتار شوی الله ژوندی را آزاد کړی دی. بیا زرار ابن عذر رضی الله تعالی نو دې پکې هم ګرفتار شوی و. چې راغی دی خالد ابن ولید ډېر وجړل. 15 تنه صحابه کرام مې اوس هم ګرفتار دي. اوس هم ګرفتار دي. سبانۍ ورځ شوه دیارجان کوم د هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر و هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 80,000 کسان و هغه 80 تنه 15,000 کسان یې رانه وجلي دي. دیارجان ډېر سخت غوسه شو تاسو خو بالکل د کار نه یئ تاسو اوس د دوی فکر نه درځي. نو یو تن ورته وویلو وی دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن د هغه دې نه دی وجلی. یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی. نو څنګه به یې وجنمه وی قید یې که ګرفتار یې که وی ګرفتار کوم به یې څنګه یا کس وله مشوره ورکړه وی ګرفتار یې داسې که چې هغه ډېر زیات بهادر دی ډېر زیات غیرتي دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وایي چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ نو هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به یې کوي وبه یې وجني دوکه ورسره وکړه. دیارجان وایي دا ټیک ته دا جبیل الله ابن سهیم غساني دا کوم مرتد شوی کس چې ده ته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کړو. هغه راغی چغه یې ووهله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی؟ ابو عبیده رضی الله تعالی ته وویل وی زه یم. وی ستا څه نوم دی؟ وی زما ابو عبیده. وی ته نه بل تن دی. تاسو د فوج مشر څوک دی؟ وی خالد ابن ولید. وی هم دغه یادومه هرقل بادشاه و چې موږ دغه په لاس روغه کړو. خالد ابن ولید زما په لاس روغه کوي او زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي؟ وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه. خالد ابن ولید اس ته وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه دوکه در سره کوي مزه. نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري راولم یا به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري زما. دی روان شه دغه کافر سره روان دی اس ته وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی هلته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخوا لس لاکه پوج پروت دی که نه د کافرو پاټک راغی هغې ورته وي د اس نه راکوز شه مخکې دیارجان بادشاه ناست دی دا بېادبي ده چې ته په اس باندې ورځې راکوز شه ښکته. خالد بن ولید وي زه میلمه یم او د میلمه خلک بېعزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بېعزتي ده مونږ خو دا میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بېعزتي کوئ. دا زه جبیل الله بن سهیم غساني ورسره
هغه پاټک هغه فوجان ورته مونږ خو رومیان یو، مونږ ته خو پته نشته رښتیا ستاسو داسې رواج دی. نو جبرئیل ابن سیم ورته وی او مونږ عرب د میلمه بې عزتي نه کوو. وی صحیح د مخکې ځای په اس باندې زه ځم. دی پرېښود چې لږ مخکې لاړ بل پاټک راغی، هغې ورته وی راکوز شه. وی نه کوزېږم، تاسو د میلمه بې عزتي کوئ. بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز. وی اس په مخکې نه بیایي، ځکه مخکې دیارجان ناست دی، دا دغه بې ادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځي. خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو. اوس اس یې هلته وتړه، هغوی ته وی داسې راله دلته وتړه، هغوی له اس وتړو. یو طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی، بل طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی. دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی، په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی، قالینونه خواره شوي، د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي، دیارجان بادشاه ناست دی. خالد بن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګوي، په منځ کې روان دی چې دا څنګه انسان دی. هغې خالد بن ولید ډېر پېژندو، ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي وو. خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو. نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوځ شان ته لېږو مرداري کې، دا څنګه سړی دی. او خالد بن ولید د ملنګ په شانتې روان دی، تور په ځمکه لګوي او روان دی، فوج ورته یو خوا بل خوا ګوري. دیارجان بادشاه له چې ورسېدو، هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه، ده ته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ، په دې کرسۍ کښېنه. خالد بن ولید چې لته اوچته کړه، کرسۍ پې والا خوا ورته وکړه، کرسۍ په لته وواله. دیارجان بادشاه درته وایي موږ درته عزت درکړو، ته په خپله د ځان بې عزتي کوې. موږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کښېنه، تا په لته وواله. وی سره زمونږ دپاره عزت دی، خو په دنیا کې نه، په جنت کې، په جنت کې. او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی، نو په کرسۍ به یې څه کښېني. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. زمونږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي، سړي له به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي، د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي. داسې ده که داسې نه ده؟ هلک له د سرو زرو ګوتۍ وړي، ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم یې هغه په موږ کې موجود وي. هلک د سرو زرو ګوتۍ د سره په لاسولې نشي، دا حرامه ده. د خالد بن ولید هغه کرسۍ په لته وواله، موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده، تاسو راته سرو زرو کرسۍ ږدئ. په ځمکه کېناستو، توره یې ځان ته داسې ټک واله ودروله. هغه دیارجان ورته وایي وایي پیسې به درکړو او ځئ دا شام پرېږدئ، دا شام پرېږدئ. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایل ستا خبره پوره شوه؟ وی او. وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي. وی کومې کومې درته کړي دي؟ وی اول یې راته دا ویلي چې دوی ته ووایه چې مسلمانان شئ. وی دیارجانه ته مسلمانېږې؟ وی نه. وی دویمه خبره یې راته دا کړې چې ټکس به راکوئ، ټکس راکوئ؟ وی نه در کوم. وی درېیمه خبره یې راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ، جنګ ته تیار شئ. نو دیارجان فوج ته اواز وکړ، وی تاسو ورته ګورئ، دا خو دوکه وه، موږ په دوکه راغوښتلې، وجنئ یې که نه، تاسو ورته ګورئ. نو چې فوجونو تورې راویستې که نه، خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه پر سټې کېښوده، هغوی پاته و که نه، پر سټې وله کېښوده. وی ما خو به شهید کړې، خو لومبیا به ما د دیارجان سر والوي، ستاسو د کرنل سر به ما لومبیا لوځولی وي. ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوئ، سټ رانه وایي، ګزار ونه کوئ، سړي خو زه ونیومه. چې داسې وکړه که نه، نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې، کافر پې مین شو، دا څنګه سړی دی، د 10 لاکه فوج ته را دننه شوی دی، خبرو ته یې وګوره. خوښې شه، زړی پې ورغی. وی داسې کار کوو که نه، لاس یې ورته راوګتو دی بادشاه، وی دوستي کوو، مرګتیا کوو، ورورولي کوو. خو ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم، ته به ما ازادوئ، او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم، وروري کوو، خوښ مې یې. خالد بن ولید ولا دا لاس ونیو، داسې ولا ټېل وو. وی د مسلمانو د کافر ورورولي نه کېږي، اول مسلمان شه، ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم، زه به دې خپلو ته ناست یم، خو اول مسلمان شه. دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه. بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو، یو خول یو ټوپۍ په سر و، پای کې ملغلرې پیلې شوې، هغه وله ورکړه. وی دا ټوپۍ په هدیه کې واله، او ما له دې د خپله ټوپۍ په هدیه کې راکړه، دا به زما سره ستا د لاس نه ښایي. خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو، ور یې وله کړه. وی دا واله، تر سره زما د لاس نښه شوه، او ته کافر یې، زه ستا ټوپۍ نه اخلمه، زه د کافرو هدیې نه قبلومه. هغې کې پای کې ملغلرې لګېدلې وي. د دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی. فوج ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ، دا زما میلمه دی، دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ، روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته ونه ونه بلسئ. وایي ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي. وایي د ده زما سره 15 کسان ګرفتار دي، هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم، او 15 کسان چې ما سره کوم ګرفتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکوم، او هغه ورسره ملګري کوي. خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی، توره په ځمکه باندې لګی را روان دی، د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پې ولګېد، د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې. حدیث مبارک کې راځي
صحابه کرامو الله اکبر لا اله الا الله او په نبی رسول الله والسلام په درود شریف سره په لوړ आवाज باندې چغې شروع کړې. 2,000 صحابه کرامو आवाज شروع کړ. څومره په تیزه چغې شروع کړه. یو روایت کې راځي وایي حتی جوابته الجبال، حتی در دې پورې چې غرونو ولم جواب ورکړو. غرونو جواب دا چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکړي نو انګازه لاړه شي، بیا دته واپس راځي. د غرونو نه انګازې رالي. د الله اکبر، د لا اله الا الله او د درود شریفو. دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولی شي، په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلی شي. دا د 2,000 صحابه کرامو عمل دی. هغه د الله اکبر، لا اله الا الله، الصلاه والسلام على رسول الله دا په لوړ आवाज وي. 2,000 صحابه کرام دي دا چغې کړې، دا ویلو. خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راوړ.